الجهاد ولا We have the 6 from the Afghanistan freedom fighters. They're here to try and tell the outside world, the free world, what's really going on in Afghanistan. د سپینې ماڼۍ په تاریخ کې تر ټولو عجیبه غونډه د امریکای ولسمشر رونالډ ریګان له افغان اسلامي مجاهدینو سره لیدنه کوي او هغوی ته د ازادۍ جنګیالیو لقب ورکړ. د هغوی جګړې د امریکا د مؤسسینو د پلرونو له جګړې سره مشابه یاد کړه او مخکې له دې څخه یې د کولمبیا د فضایي توغندي د دریم سفر په لیدو هم ونازول. نوموړي زیاته کړه لکه څنګه چې کولمبیا د ټکنالوژۍ په برخه کې د انسان د لویو هیلو او هلو ځلو استازیتوب کوي، همداسې د افغانانو مبارزه هم د ازادۍ په لاره کې د انسان د لویو ارمانونو او هلو ځلو استازیتوب کوي. دوهمه لیدنه او بیا دریمه، هو دا هماغه ترهګر په خپله دي چې نن ورځ امریکا ورسره په جګړه ده، خو فرق یوازې په وخت او ځای کې دی او هغه څه کې دی چې یوازې قوي یې غواړي. څنګه امریکا او سعودي نړیوال جهاد جوړ کړ او بیا ترې په لاس اخیستلو کې یې له یو بل سره سیالي وکړه. In a single day, and night fell on a different world, a world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as Al-Qaeda. د شوروي سره ځواکونه په افغانستان برید کوي، په کابل کې حکومتي ودانۍ نیسي او د ریاست جمهوریت قصر تر خپلې ولکې لاندې راولي، وروسته بیا افغان ولسمشر له منځه وړي حفیظ الله امین. د ولسمشر جیمی کارتر اداره په منځني ختیځ کې پیښې څاري. په ایران کې انقلاب د امریکا پلوي پادشاه له واکه لرې کړ، کمونستانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه او وضعیت له کنټروله ووت. نړۍ د ریاض په وړاندې هم تغیر کوي. په ایران کې دینی نظام واک ته راځي او په سعودي کې د جوهیمان العتیبي په قومنده یاغیان هڅه کوي چې په مسجد الحرام باندې د وسلو په زور ولکه ټینګه کړي. سیمه جوش اخلي او ګټې له یو بل سره په ټکر کیږي. یو ناڅاپه له واشنګټن څخه غږ راځي چې افغانستان به ستاسې او زموږ مشکلات حل کړي که چیرې مو دغه پلان عملي کړ. د افغانستان جهاد دغه حل د امریکا د ملي امنیت عمومي سلاکار زبیګنیو برجینسکي له افکارو راغی. هغه څوک چې د سړې جګړې د ختمولو پلان یې جوړ کړ، له افغانستان نه یې پیل وکړ تر څو د شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې له منځه ویسي او د مسلمانانو په کومک او همکارۍ افغانستان د شوروي اتحاد قبرستان وګرځوي. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again. د امریکا استخباراتو د سایکلون په نامه یو لوی روزنیز پروګرام په لار واچو چې د دې پروګرام له لارې د سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو په همکارۍ د افغان مجاهدینو لپاره روزنیز زده کړې ورکولې او همدارنګه یې هغوی ته وسلې ورکولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار له قاهرې څخه خپل سفرونه پیل کړل. لومړی یې د مصر له ولسمشر انور سادات سره ولیدل. هغه ته یې قناعت ورکړ چې خپلې پخوانۍ روسي وسلې چې دوی سره دي افغان مجاهدینو ته ورکړي. په دوهمه ورځ په مستقیم ډول د سعودي عربستان ولی العهد امیر فهد بن عبدالعزیز او د هغه ورور سلطان سره ولیدل. په دې توافق وکړ چې باید په دې برخه کې سعودي عربستان خپل رول ولوبوي او افغان مجاهدینو ته د وسلې ورکولو په برخه کې چې امریکا هر ډالر مصرفوي هماغسې به سعودي عربستان هم مصرف کوي. د سعودي عربستان دینی ادارې به په دې برخه کې مهمې او اساسي رول ادا کوي تر څو د افغان جهاد لپاره نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. شباب ان يدافع الجهاد الافغاني تشوف لك فيلم يصنع بقلبك حياه. امریکایي استخبارات به د سعودي عربستان خاوره استعمالوي تر څو پاکستان ته پرې وسلې انتقال کړي.
جیمی کارتر لاړ او پر ځای رونالډ ریګان په 1981 کال کې راغی. نوموړي هم د تیر لاره تعقیب کړه او په افغانستان کې خپل استخباراتي مامورین او ضابطان خپاره کړل او افغان مجاهدینو ته یې د الوتکو ضد په اوږه وړونکي سټینګر ورکړل. دا هغه څه و چې د افغان مجاهدینو په ګټه یې د جګړې مخ بدل کړ. مګر سعودي عربستان 20 میلیونه ډالر د افغان مجاهدینو سره مرسته کوونکو ادارو له لارې وړاندې کړل او په هغه وخت کې د دې ادارې مشر د مکې امیر و. اوسمهال نوموړی د سعودي عربستان پاچا دی چې ملک سلمان بن عبدالعزیز نومیږي. له پیسو ورکولو سربیره سعودي عربستان افغان جهاد ته داوطلبانه کسان هم راټول کړل تر څو په دې جهاد کې برخه واخلي. دغه کسان بیا د مجاهدینو د خدمتونو دفتر له لارې چې مشري یې فلسطیني عبدالله اعظام کوله تنظیموله. دغه دفتر مرکز د پاکستان په پیښور کې جوړ شوی و. د افغان جهاد د هڅونې په برخه کې د سعودي عربستان هوایي شرکتونو اعلان وکړ چې هر څوک په داوطلبانه شکل د جهاد ته ورځي نو تر 15% تخفیف ترلاسه کوي. له 25,000 زیات داوطلبان له دې تخفیف څخه ګټه پورته کړه او له 10 زیاتو هیوادونو ول چې نیمایي د سعودي عربستان اوسیدونکي ول افغانستان ته د جګړې لپاره ولاړل. په دې داوطلبانه کسانو کې یو ځوان هم و چې د سعودي عربستان له شتمنې کورنۍ څخه و چې وروسته بیا د القاعده تنظیم مشر شو. اسامه بن لادن د سعودي عربستان د استخباراتو د ادارې له رئیس ترکی الفیصل سره نږدې اړیکې درلودې چې نوموړي د پاکستان ته د حاکمې کورنۍ په استازیتوب په یو غیر رسمي سفر لیږلی و. پلان کامیاب شو او د مجاهدینو دور پای ته ورسید. د امریکا او سعودي پلان نتیجې ته ورسید او په 1989 کال کې د شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان نه ووتل او 2 کاله وروسته په مکمله توګه شوروي اتحاد له منځه ولاړ لکه څنګه چې برجنسکي غوښتي و. افغان مجاهدین هم د هیواد په اداره کولو کې ناکام پاتې شول او یوې کورنۍ جګړه کې داخل شول. داسې کورنۍ جګړه چې په 1996 کال کې د طالبانو په واسطه پای ته ورسېده او واک طالبانو ته ورسید. عرب داوطلب جنګیالیو خپل جهاد بوسنی او بیا تاجکستان ته د سعودي عربستان تر څارنې لاندې انتقال کړ او هغه کسانو چې غوښتل خپل کورونو ته ور وګرځي نو په بل ډول سره یې هرکلی وشو. سعودي عربستان هغوی ته هرکلی ونه کړ او د هغوی دور او رول پای ته ورسید. اوس هغوی په خپله خطر جوړ شوي دي. إن كلماتنا ستبقى ميتة أعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة حتى إذا متنا من أجلها انتصبت حية وعاشت بين الأحياء. بداية العداء. صدام حسین کویت نیسي او سعودي عربستان امریکا ته اجازه ورکوي تر څو خپل ځواکونه په سعودي عربستان کې خوار کړي. دینی عالمانو دینی ادارو د حرمین شریفین په خاوره کې د امریکایي ځواکونو موجودیت مخالفت وکړ. سعودي حکومت مخالفتونه او نیوکې ونه زغملې. د څو دینی عالمانو په نیولو یې پیل وکړ لکه سلیمان العوده او سفر الحوالی ونیول او داسې راپورونه هم خپاره شول چې د وهلو او تعذیبونو په هکله و. ځینې اعتراضونه هم پیل شول چې حکومت په زور دغه اعتراضونه له مخه لرې کړل. د سعودي حکومت دغه کار بیرته راګرځېدونکي جهادیان وننګول. تاوتریخوالي ته یې مخه کړه او په سعودي کې په امریکایي ځواکونو باندې یو شمېر بریدونه او چاودنې ترسره کړې. سعودي عربستان یې په ځواب کې په سلګونه جهادیان ونیول او د تعذیبونو لاندې یې واچول. داسې نیونې او بندیزونه و چې د سعودي عربستان او د اسلامیانو ترمنځ یې د اړیکو لوری یو ځل او د تل لپاره بدل کړ. من حرب الكفار الشيوعيين إلى حرب الإرهابيين حقبة الجهاد العالمي. اسامه بن لادن سودان ته لاړ او هلته یې د القاعدې تنظیم د بنسټ ډبره کېښوده. له هغه ځایه افغانستان ته راغی او د امریکا سره یې د نړیوال جهاد اعلان وکړ. حقبة الجهاد العالمي. لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا سفارتونو باندې چاودنې ترسره شوې. وروسته د یمن په سواحلو کې د امریکې یوه بیړۍ هم تر برید لاندې راغله او په آخره کې د امریکا په زړه کې د نیویارک تجارتي برجونه رانسکول شول چې په دې سره ټوله نړۍ د جګړې خلاص میدان وګرځید.
decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. واشنگټن د دې حملو په جواب کې اعلان وکړ چې هغه جنگیالي چې پرون د ازادي اتلان بلل کېدل د تورو ترهګرو عسكر او جنگیالي دي. واشنگټن دغه بریدونه د خپل خواهشاتو پوره کولو وسیله وګرځوله، انتقام او یرغل ته زمینه برابر کړه. افغانستان یې ونیو تر څو اسامه بن لادن او د هغه مرکزونه او د هغه نور ملګري له منځه یوسي. بیا یې په عراق حمله وکړه او د القاعدې جنګیالي په هر ځای کې هدف وګرځول. اسامه بن لادن خپل سعودي ملګرو ته اجازه ورکړه تر څو خپل هیواد ته ستانه شي او په آخره کې د سعودي څخه انتقام واخلي. أفاد مراسل العربية في الرياض أن عددا من الانفجارات هزت منذ قليل مجمع غرناطة السكنية. إلى شيخي وحبيبي الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله ورعاه نهدي هذا العمل. د القاعدې تنظیم په سعودي کې په بریدونو پیل وکړ او په لومړي کې امریکایي اهداف په نښه کړل. وروسته بیا د سعودي امنیتي مرکزونه او لوړپوړي چارواکي هم تر بریدونو لاندې راوستل چې په دې کې د هغه وخت د سعودي د کورنیو چارو وزارت مرستیال د ترور هڅه هم وشوه، محمد بن نایف. مګر سعودي عربستان په دې وتوانید چې په آخره کې د القاعدې تنظیم په سعودي عربستان کې مات کړي او جنگیالي یمن ته په تښتېدو مجبور کړي او هلته دغه جنگیالي له خپلو نورو جنگیالیو سره یوځای شول. نړیوالې جګړې ترهګري وځپله او نړیوال جهاد ته یې رنګ ورکړ. مګر یو څه دي چې سعودي چارواکو ته په زړونو کې یو ځل بیا وحشت ګرځوي چې هغه د عربو پسرلی او انقلابونه دي چې په ترڅ کې اسلام پاله یو ځل بیا په پښو ودرېدل. بل رنګ اسلام پاله چې له جهادیانو سره یې اړیکه نه درلوده واک ته ورسېدل او دا ځل په صندوقونو باندې نه په ټوپکونو. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العيار. تمدني اسلام به د ریاض په زړه کې ویره یو ځل بیا خپره کړي چې له امله یې سعودي دولت د اماراتو په ملاتړ د اسلام پالو پر ضد خپله جګړه لا پسې زیاته کړه. ټول دا د سعودي چارواکو لپاره د امنیت راوستو په برخه کې کافي نه و چې د سعودي او امریکا ترمنځ ائتلاف د اوباما له لوري د ایران سره چې د سعودي دښمن بلل کېږي د اتومي تړون له امله سخت ګزار وخوړ. مګر حالات یو ځل بیا بدل شول. د سپینې ماڼۍ نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چمتووالی وښود چې سعودي به په خپل غېږ کې ونیسي او په ریاض کې د واک تږی ولي ولعهد محمد بن سلمان تیار دی چې په میلیارډونو ډالر قیمت ورکړي. نه یوازې په میلیارډونو ډالر بلکې په کامله توګه به سعودي عربستان د خپل تاریخي شکل څخه راوباسي او نوی رنګ به ورکړي. دیني علماو ته ډېر کم وخت ورکړی شو او د نظام د ښه کولو په موخه ښځو ته ازادي ورکړه شوه. لږه مستي او ډېر ځپل او د ترهګرۍ په ضد ډېرې خبرې کول. ترهګري چې د هغه رنګ، شکل او طبیعت د سعودي د پیسو د ډیروالي او کموالي سره بدلیږي او د امریکا متحده ایالاتو لوی قدرت یې ملاتړ کوي. ترهګري چې ټول باید په یاد ولري چې څنګه سعودي او امریکا جوړ کړل. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. صنعتاه معا. دواړو په خپلو لاسونو جوړ کړل. وخت مخکې خو ډېر لرې هم نه او اوس په نورو باندې تورونه لګوي چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي.